که چېرته تاسو غواړئ خپله تذکره او یا هم همداشان نور ډاکومنټ کوم چې تاسو غواړئ چې سکین یې کړئ په موبایلونو کې، نو هغه به تاسو څنګه سکین کوئ، د کوم اپلیکیشن په ذریعه سکین کولی شئ. په نننۍ ویډیو کې به دغه طریقه تاسو ته ښیم. دغه ویډیو ته پایله سره تعقیب کړئ او هیله لرم چې ویډیو د خوښې وړ وګرځي. که چېرته مو ویډیو ښه نه شوه لازماً د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ دا ویډیو ته. نو ملګرو دغه سکرین باندې ګورئ، لاندې د ټیک ټاک څنګ کې ګورئ CM سکینر یعنی کیمرا سکینر. نو دا به تاسو چېرته پیدا کوئ؟ پلی سټور کې دا موجود دی. تاسو کولی شئ پلی سټور کې یوازې دلته سرچ ته راشئ، سرچ یې کړئ چې لکه څه ډول تاسو په سکرین باندې ګورئ. دلته به یوازې تاسو سرچ کړئ کیمرا سکینر، په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه چې کله تاسو سکین کړ تاسو وګورئ دلته دغه دوهم یو کوم اپلیکیشن چې راځي مانه اپډیټ غواړي، نو دغه یو دی. اوس راځم دلته په دې باندې تاسو ته سکین کوم. را به شئ تاسو دلته دغه خلاص کړئ. هر کله مو چې خلاص کړ دلته لږ شر به ورته انتظار شئ، کوم پرمیشن چې غواړي هماغه پرمیشن ورکړئ. د هغې وروسته به تاسو بیا مخ پر وړاندې لاړ شئ. دلته پاس ایکس باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو هر کله چې دغه صفحې ته راورسېدئ دلته پاس تاسو ته سمارټ سکین آی ډي هر څه تاسو ته راوړي. ګورئ کمره درته راواړوي. نو په دې کمرې باندې به کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړ ګورئ لاندې ما یوه کتابچه ایښودې ده چې په هغې کې لغات څه وګورئ. دلته زه دا سکین کوم. دغه کومه شنه لیکه چې تاسو ګورئ په دې لیکې سره همغه برخه سکین کېږي. نو دلته ما د دې نه سکین راواخیست. تاسو کولی شئ تصویر به د سره سکین کړئ یا نور اسناد وي هغه څنګه کوئ تاسو سکین کړئ. دلته څنګه شو دغه صاف شو. کله چې دغه صاف شو د هغې وروسته دلته تاسو که ریټیک ووهئ تاسو بل تصویر اخیستلی شئ. لیفټ او کرپ کوئ مقصد کوم اضافي لیکنه کوئ یا امضا کوئ ساین. نو زه راځم وایم نه دغسې ښه دی. نو دلته دې چیک باندې کلیک کوم. بس همدغه ډاکومنټ به څنګه شي همدلته ما ته په همدې ډول سیو شي. د هغه ضرور ویډیوګانو لپاره لازماً موږ در سره فالو کړئ.